د اسلامي امارت خبره په عمل کې ثابته شوه. زلمي خلیلزاد د داعش پټنځای او روزنځای رسوا کړ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی استازی وایي داعش په بلوچستان کې خوندي پټنځای لري او هلته روزل کیږي. زلمي خلیلزاد وایي پاکستان په کور دننه له سختو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دی. روسیې به یې هم نامنع کړې ده. د افغانستان او سیمې په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمي خلیلزاد د څلورنۍ په چهارشنبې په ورځ د وږي پر 21 پر خپله کیسپاڼه د پاکستان د وروستي سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه لیکلي چې په بلوچستان ایالت کې د داعش وسلوالو ډله خوندي پټنځای لري او هلته روزل کیږي. څېړونکي وایي چې دا مهال پاکستان له سختې سیاسي او امنیتي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی چې دغو ستونزو ته د پاکستانیو چارواکو له لوري هیڅ حل لاره نه ده لټول شوې. ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د اوسني واکمنۍ او امنیتي ادارو له لوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 7 غړو د نیولو په تړاو لیکلي چې پاکستاني ځواکونه اوس ان سیاسي مخالفان هم نیسي. په پاکستان کې له جنرال اسیم منیر څخه چې په اصل کې واکمنۍ هم چلوي ناهیلي ډېرې شوي چې په دې سره ولسي اعتراضونه پراخ شوي دي. په بلوچستان کې ناامني ډېره شوې او هلته داعش ډله په قرارۍ سره راټولیږي او روزنه ترلاسه کوي. دغه بې ثباتي په سیمه کې ترهګرۍ ته لار هواروي. هغه وایي د پاکستان اقتصاد لا هم د پیسو له نړیوالې خزانې څخه خړوبېږي او په دغه هیواد کې ناسم حالات به په نورو تکیه لا ډېره کړي. زلمي خلیلزاد په امریکا کې راتلونکي نوې واکمنۍ ته وړاندیز کړی چې د پاکستان د شته واکمنۍ په اړه باید ارزونه وکړي چې پر کوم لوري روانه ده او بیا هماغسې دریځ غوره کړي. ښاغلي خلیلزاد د سپټمبر 11 په پلمه پوسټ کې د پاکستان د بد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه څرګندونې داسې مهال کوي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني تر پخوا ډېره شوې او د واکمنۍ پر وړاندې اعتراضونه په پراخېدو دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوی.